دا خبره کومه او هم زمونږ دا خلک د زوی واده ته خوشحالیږي چې د زوی واده نو غوی هم پې لالی او جشن هم پې مناوئ او ډز هم پې کوي داسې کوئ که نه کوئ تاسو د علاقې خلک یا چې سعودي له لاړ شي او دا زوی وله کله پیسې راوړي داسې شنې قودې وله راوړي نو بیا یې پلار دی ته خوشحاله بیب کې د روا او د ناروا تپوس هم نه کوي ما هغه د یو فنکار دغه اورېدله ده څه انټرویو مې یو ځای کې کتله چا سره فیسبوک کې وه مړ شوی دی نو د خپل پلار کیسه یې کوله چې پلار مې څه مولا و که تبلیغي و که څه شی و نو ما ته ما چې اول دا شی شروع کړي ودونو نه به تلم د ړمتوب به مې کاوه نو ما ته به قارېده غصه به یې راته کوله خو وې زه به تللم نو یو شپه یو واده و هغه له لاړم نو پلار او ورونو ټولو مې راته مشوره کړې وه چې که دی راغی نو تړوي او ډانګي ورته نیسو او بس داسې وو چې د وتو نه وباسو په منصوبه خبر شوم نو وی چې زه رالمه نو پلار مې راپاسېده په غوسه ما ته وی چې چېرته تللی نو ما په دې جب کې هغه لوټونه پراته وو که نه نو اشنه لوټونه مې ورته داسې ونیول چې صاحب دا واخلئ نو وروسته به بیا خبره کوو دا سنبال کوئ نو وی د اوسه خو بیا لږ په وخت راځه که نه لکه دا وخت ستا د راتلو دی دا شنه لوټونه داسې یو څیز دی که نه چې بلکل د سړي دغه بدلی نو موږ د زوی شنه لوټونو ته هم خوشحاله یو چې کله د سعودي نه راشي موږ وله ایرپورټ ته څو ګاډي کوو ځکه